ګوره 10 روپۍ به د سړی روان شي دې سړي له ورکړو که نه ماتې نشته خو در به کوم دله که څه کوچته زمونږ هغه ته ورکړه زه له درکوم نو ښه به دې را روانه کړې او پیسې دې نه دي راغلې یاره زه به هلته ورکړم خو بس خدای کښېنئ کور کې به خرچیم زما خاوند دی دلته پیسېګانې به هم زما خاوند دی زه چې زود ورکوي به پیداونه مې راستل د کور مې په نشو زمانه دي را سره پردې ډېرې کلي کې دې حساب کتاب کوي صحیح ده راځه تا باندې ډوډۍ خورم سلام کوم د فیملی ځای کوم ځای چې کېږي د دنیا ځای نه په دې سر باندې لکه په خان کې باچا ته چې څه کې ښځې راړوه نه څه ویل تا لاس راته واچوي دا نو چاته بچا ټول نو بیا وخورو ما درته ویلې ګوره بابا د دوو ښځو حفاظت نشي کولی وی راځه هوټل ته ځو واده راله وکړه خبره ده ته کوم سړیا زه دلته ویټر یم دلته چې کوم دی ولا زه ښځو ته اړو سړی ښکاره منم راځو زه دغه شانتې روټۍ وروړم وته एकदम نه نو تا ته دا منیجر څه وایي چې دا پردۍ ښځې په شا کوه که نه هلته یې کښېنوه بس راځئ جوړولې ما څه په شا کوي اخوا ځای صفا کړه راځئ قهر د باچا ګزار وکړه پته نه لګي ماړې خدای دې کور د راځئ مازغه را لغون کار دوات کړو ته وې مله ته مې ویل چې د شپېتو کال نه واوړي نو واده ضرورت ورته نه وي ګوره دوه ښځې نشي سمبالولی وې واده خبره ده ته کوم دا ستاسو ښځې دي نه نه دا د ګاونډیانو نه را روانې کړي په کرۍ باندې والله مال راکړي وتې مال راکړي څوک هم ښځه نه راکړي دا په قهر اخته نو داسې لیونونو څو ښځې ورکوي دا خو نکاح کړي ښځې ته اوس پرېږدو دا خو زموږ په نکاح کې دي زه به چې الله به تا نه هم درکړي شه به زه ورشه ګرماګرم 2 پلیټه مازغه راوړه او 2 پلیټه زړه راوړه چې داسې عمل والله ساجد رانه ساجد څوک هم ښځه نه راکوي هېره که ورځه مه وایي ځه مړه مړه ستا د عادتونه ټیک نه دي ستا د عادتونه ټیک نه دي ګرې تا د ساجد عادتونه خو ټیک دي که نه واخلې ولې ساجد غریب خو د کارونو نه نه اوسګاري ګډې وډې ورشه که نه سره راوړه په ایمان ګورې زو دا هوټل ته پرېږدو او نیک ته دې وایم چې وروره دا ویټر دې لرې که ګورې چوټې کوم دې نیک زه ولیدلم ما اوس دې خوا را پرېږدم نه بچې ښه ده هغلته کښېنې هغلته زه مې درته وښوده دا مې مېخڅان وګڼئ په ځای باندې نه د لوښو پنځلو په ځای باندې هغلته راځئ ښځې د سره منئ مو کپړې خو داسې ټولې ته به یې منیجر دی د ما خیال نه زه که نه بس اوس مه ګورېږه چې کوم ټیم د ګورېدو په هغه ټیم خو ونه ګورېږي ورته مې ویلي دي که نه یو خو ستا دا ښځه په ایمان چې سړي نه سر راکلي نو شاوې ټوله برکه شوله که سلي به یې کښته ګوره کېنه خرې ته هم ده خبره شوې زه خو یم زما پسې د کاناډا ده او د ارض نه رښتې راتلې خورې کاناډا ناسته ته وایي کاناډا نوم مې دی وایي خبرې د ځینه تړتړې داسې د شپاړسم پاسې چې ته ما ته چلونه ښیې یاره ورندار چې تاسو دا جګړې کولې که نه او ښځې نو کور به ناست دی که نه او دته خو ما ویلي چې مه راوباسه دا خو د کلو قمخلي خرې ښځې دي خو تا ویل هوټل ته یې بوځو خو دا خرې دي که نه ته هم د خر نه کم نه او زما ښځې نه په ارام کښېنه دا خپله خو دې ته پورې سمه نه کړه مړه زر کوی دا څه غم شته په کور کې او که نه ګوره مرسکیا د تلویزیون شل ځله خبره کړې ده یو ځل نه په سلسل کړه ته مې درته ویلي دي خپله د نوم نه وکړو دا په دې پیالې د خدای ورکړه دا به د بل چا وي د بل چا څه لري پیسې ولې ورکوو ته قیراتي خو یې نستو په ایمان چې هغه چین داسې ده درې که دې نه که نه زهر درته پکې نه چې دواړه به مونږ راشي دا خو دې ښه ده او که نه په ایماندارۍ نه شکر دی که نه ای سړیا ما ویله چې روټۍ کې ټایم شته زما یو ویډیو جوړه کوم موبایل واخله ښځې پردې ځای دی بس پرېږدي ده که نه خیر ما له یو ټیک ټاک ستاسو سړی ټولې خبرې وروسته راځه ما تاسو ټیک ټاک دې ما نه داسې ستونزې ودې کتلو ماړه خو بس ستاسو د ټیک ټاک نه مونږ به اخوا ځو راځه سړیا هلکه بوځه دا ښځه دی خوا
رالو غرزونو دا به اوس څنګه راوځي که خو میان کو شمالې که میان جوړ کړی یاره یو ګوره خو په بیل رالو غرزونو د اخته شي سړی ټیک ټاک کې جوړوي نو دلته یاستو مالا په بیل شابه دا خراب شوي مالا به نوي موبایل دوی مات کړي سکرین به والله مات کړي اوچت که که نه بیا ورغورځئ بس هغې نه څنګه نوم شوې څنګه اوبه به درته ورغلي دوستو نه لګي د اثر باندې ماتو ما یاره ښه ده چې دا خو لون شو په ایمان شو هوټل ته هم ځئ نو تاسو به ټک ټاک یې جوړوئ که دا مړی خو نه لګي بس ښه ده چې نه لګي د دې په دې جوړې کوه بیا ویلې ته ورواړی کړو خرابه وه یاره هېڅ بلی نه وایي یاره په ایماندارۍ چې تا خیر دی خدای دې خوشحاله مکړه رب العالمین دې څو کړه چې څنګه مې کړې زه به دله په دې خپل ټیک ټاک یې جوړې کړم راځئ چې سړی اصل دې راځه ما ته خپل ټیک ټاک کې جوړو دا د موبایل خو به خرابه کیمره اچي قسم په خدای ته نه مرچکیا دا بس ورته چې د مرګ سره جوړېږي نو چې دا داسې ښځه دې کړې ده په ایمان چې ژبه یې ده سمه قینچي ده غلې کېنه وایي خو د دلګانو ښکر کېدی که نه ستا به اوس دومره دومره ښکلی دی دا پسې شپه ده پاره د کسته موبایل لړه کوه کېنه راځئ اخوا راځه دې دا زمزه ته راځه که نه خیر دی بل موبایل بل راځه دا په بل رالاله جنګونه مه کوئ ټول خلک راځي چې ګینو روپیو بس مه کوو که نه رینګه رینګه دا خو اوس پرېږده بس رینګه رینګه به کوي چې وایي ته باشي په دې سره کېناست څه خو نه دی لیور مې دی ما منم چې لیور دی خو بلې ته ماته صدیق نه ښکاري رینګې ده که نه نو مه کوه دا بس که نه یو خو دا جګړې مه کوئ دا خلک هم په تماشه دي کور کې هم ستاسو جګړې او بار هم جګړې هغه وایټر سر خوړلی به کلس وایټر ای وایټر راغلم دا سړ راوکړه جي خو ته ویلې تیاري کې خو نه نو وایټر ته آواز کړی دا خو د کوڅو ټرک راغو غلی شه بس دا خو غټ هغې ستا څه کار دی خو زه تا د میان نه وړم که نه یاره کاکا ورشه دا میانو دا کار کې صحیح ده مې یو چرګه مروړه غواړي صحیح ده او ته مې دا څه سره برابر راوړه وکې نه خوري غلی شه په شرمونو به مې وشرمې ګورې غلی شه یاره تا ته مو بېل مرچکیه چې دا ښځې پرېږدو ګورنه به چېرته په بازار کې لرې وکړو خو ته نه پوهېږي مړه خو شرم چې ګډوډ یې خو نه دی چې بې ناره به کېته ستا په شرم باندې څه ته بوزه ته په کور کې کېنوه زه به د خپل خاوند سره په چکر راوځم ته به خپل وګوره پیغورې راکوه دا ځای کې زه سړیه ته ومې نه وي چې بېل راځو دود لانجمار صبر که ته ښځه وې که نه ته به په دې هلک پسې نه راتللې خو ته ښځه نه یې دا زما ښځه ده په عزت مې راواده کړي ته خو په ده پسې راغلي خوښ مې ځکه پسې رام ته خو هسې رانه سوځې سترګې دې خرابې وې مور پلار نه شوې ساتلی په ما باندې حقیقت مه وهیه ما پسې چې دی که نه ما پسې چې دی که نه خبره واوره ما پسې دې پیزار شلولی دی شاباشي شاباشي د یو شابل دا جنۍ دا ټوله د ډاکټر دی بوزمه هغه بل ته ته وګوره ډاکټر له مې بوزئ که نه ډاله مې دی دمره کښېنه غلې راځه تا ته ما ویل چې پولونه هلکه ځه خپل کار کوه سړیا هلته معنې باندې کولې چې ډاکټر ته ځو دا دا ناجوړه ده دا ناجوړه خو ډاکټر ویل زه به 2 بجې راځم کښېنه غلې راغلې بوټل کې ناست یم ټیک ټاک یې کوئ غوسه ده له خنیره ته کېنه خوراک مې ورته بدلوم شرف دې به خوراک راوغورځي که چې ستا د کور نه راوځي تاسو د کور غم نه و خو دا راته وایي دا چې ته دلته څنګه رالې ما ته پته ولګه چې د شنه هوټل ته به تاسو ځان رسوئ یاره خدای ته وګوره دا یو خو مشر سړی هر ځای ته مونږ پسې مه راځه زمونږ خو هلکانو او جینکۍ دي ولې څوک په خپله ښځه خوراک له نه بوځي نو ته ټیک ټاک یې پکې دلته کوو چې ټیک ټاک ونه راغلي یې دا دته مې ښه په لاره وایي چې ګوره چې د چاڼه لوبیا به وخورو وایي نه هوټل ته ځو هوټل ته ښځې مو بل راغشتو ما ویلې که دا خپله پلیته دې را روانه کړه نو بیا خو زما ده هم تا ته معلومه ده دې ویل زمزمه او دا راته و چې زما صندوق چا کتلی ده چې هغه پیسې پکې وي هغه 2.5 روپۍ مې ځان له ده ولېښو کوم غل دا راوله ورغلی و دا ته نه خالي نه ده په ایمان چې د صندوق نه ټولې پیسې ده ای راغستې بابا چوپ شو یو خبره تو کومه تو خو داسې نشي ګرځېدی کور ته ستا که
کونټۍ مې د کار نه په کور کې پرېښوده پیسې رانه په دې ځای کې را پیدا کړې ما نه خپلې پیسې راکړئ خیر څه چل کېږي تا هم پالکتوب کې خپله ښځه زر به دا پرېږده اوس یې ناستې ته پرېږده چې دمه شي کېنه پلاره بس میان مې ویلي ته به یې وخورې خو یو خبره ته کوم ګورې عادت وانلي هر څه یې نه شم راوستی کېنه زما په پیسو میان ما نه مه راوړه ما نه خپلې پیسې راکړه دا پیسې کم دي ایمان تا په زمانه کې ګټه نه درکړي کېنه او دا راته چې پیسې کې رالی مونږ خو ادبار حقمه زه خو پیاده رالم په دې لاره بېرته پوښتنه کوم چې ششنار هوټل ته ځمه مونږ ډېرې خبرې مه کوئ ټول خلک مونږ ته راګوري بیچ دا روټۍ قهوه والا کوسکې دا خاورې وخورئ چې خاورې وخورئ په کور کې نار نه ورکېنولم او بیا مې را په مخه کړي د اعتبار خان ماما په چینچۍ کې راللو او هغه هم په قرضو رالو ولې راپسې دا ډوډۍ ورس کور کې کوې چې ځو دنه منګه اول د هوټل والا پیسې کم ځای نه راوړئ دا رالې دا مې ورکوي کنه غلې کېنه چې داسې په څپېړو خبرې کې تا نه خو راکور تنګ دی نو ما د کور ته ته خو راپسې هوټل ته ولاړې لکه تاسو د هوټل نه اوس د پردي هوټل نه کور جوړ کړو دلته پکې بحث کوئ ای بچیا ژوندي بیان دې کوم نه کړي دي ډېر همداره ته ژوندي خوري او که مړه خوري دا راته ووایه مړه دغه ژوندي بیان ښه دي هغه تالاو کې چې ګرځا مې ډېر خوښ ورشه یو ژوندی کب دی د عداله په خوله کې واچوي دا بس فراشي خلاشي تر بل دا قهوه د تودې نه خلي هغه خدای دې خلې دله چېرته مرګ راځي یا غلې شه ښځې اوس چغې وایي په هوټل کې مې په شرمونو شرموي یاره غلې شه د دې سړي نه غلې شه چغې وایي یاره ډېره خرابه ښځه دې ده چې نه دې ورته عقل ښودلی دی او نه دې ورته تربیت دا ښودلی دی زما ډوله خبره دی که اوس دی دا د نښې نه دا ډېره خاموشه جینۍ ده ما د کاکا څادر راوړه چې وینځه دا ګونګۍ ده ما ناستې سوځي دا ګونګۍ ده زه خو دې خدمت کومه خو دا هېڅ خدمت نه کوي وګوره په ډک بازار کې د سر جنګ کوي چپ چپ دا ګونګۍ ده پلاره دونه ژبه ده ورسره دومره ژبه نه پسې خو دا مرچکې د هور کې ولاړې غریب به څه ووایي نو خبره خو دې ښه وکړه خو څه وکړم ځان خو لکه ستا د خاوند نه شم شرمولی لکه هغه خوراک راوړي خو دغه بیټر خو لاړ غیب شو پسې زه پسې ورځم تاسو ورڅه ځړیا جګړې ونه کوي ګورې ومې نه شرموي زرګو دا د قهوه قهوه لکه دغه پیپسي ورته وایي که دا داسې شی دی قهوه رقم دا اوس که چې دا خو لکه ټوپک پیدا کړي جوړه راکاږي دروغ بس که دا څخه شوي دی دلته ایښي د نور مړه نه پکې چیني شته او نه پکې ښه شته نه پکې بس شته قهوه دا قهوه به نه شي پخوا به د هغه بټې قهوه پخوله خوږه به وه دا شوګر دی ګوره خواږه دی ښه نه دی بیا به بیمار یې څه منې جلې دا وګورئ پټې د ګینټګر نه مټوالی دی او کارونه یې دونه خراب دي چې پردۍ زنانه ترې په لاره نه شي تللی دا څه دي تاسو سره سره پلو ملاویږي چټرم راسره ملاویږي چوس کړای ملاویږي کنګاره ملاویږي سپیشل کریم راسره ملاویږي فرای کریم راسره ملاویږي اینه پس کباب کړي راسره ملاویږي څنګه راسره ملاویږي بس دا ارزان پکې کوم شي د قراله پوخ ده بلا خلک افغان درسي میان شته ما یارم څه کوي تیار کړي یو 2-3 کیلو تیار کړه دې ته به راوړې زمانه یارو ما سپیشل ها صحیح ده یو څه دانی وایم وانه هیڅ نه کوټه ګرځي لاره سدا دې ګرځي داجی په دې بازارونو کې ګټه راغلی یو ټیک ټاک به جوړي او بیا بلاړ نه بچي وره د ټیک ټاک د ځان وساته ټیک ټاک څه شي نه دی د دنیا خلک په غم اخته کوي دا کارونه کوي ګوره ځان یې ورته کومه ښځه جوړه کړه او داسې چېرته پوله راغلی چې خلکو ته مسلې کې څه په ساعتونه د ټیک ټاک نه څه شوي ته ولې نه پوهېږې چې تا هلک کې کړل تا به هم ډوکي ته ګډل سبا خبرې را باندې مه کوه داجی ودی کتو داسې جوابونه نه دا خو ما ته څه ویې ده که نه چې دننه نه په کور کې بلاړ شو په دې پاکه هغه دیره مې ورسره شریکې حاجخانم کې به هم دغه نه غوښتلی بس که دا خوله دې بنده کړه خلک هم په تماشه دي اوس له خاموشه چې دا خوراک ای بچیا په دلته ساعت چې دې موږ پسې راتلو پس ته کوز مې پرېښي و که نه ما د شلو کسان ویل چې دلته ټیک ټاک یې کوي نو کوم به که نه ولې که تا ټیک ټاک یو که ته زما د کور ته رالو نو زه به دې ژوي خبره کومه ټیک ټاک یې کوو او موبایل ورنه اوبو کې ولوېدو ښې وکړه ډېر ښه وشو موبایل خو د معنی پوډري زوی خراب دا راځو چې زما هغه پیسې کم یو پټې کړي مسماني به غشتي دا غلي شئ پانډیانو په ځان نه سپي جوړ کړي دي چغې وهئ کوم دلته ته به تماشه دی چې څو سره ژوند دی نو حاجي داجي راجګه شو عثمان په
بس سنډکې ګوتې وهلې او پیسې هم در اخیستې او د هغه پیشو چې د ښکارو په ناکېدو زه پرې ښه پوهېږم مړه پلاره خو راته وې تاسو خو هغه 100 روپو یو لوټ دی د نسوارو بي کوو هغه مې هم کېښودو هغې نه مخکې پیدا ورغلی وو او ته خو د خپله مخ مسوه که نه خوله چې خوله کې دلکه د قوت سودان دی غلي کېنه دا خو زه تا نظره کوم وګوره شونډې مې ټولې وچې وچې دي چغې مه وهئ دا ستاسو کور نه دی هوټل دی هوټل زمونږ د پته لګي چې هوټل دی ولې مونږ په هوټل کې ناستې څه څه در سره هر څه پکړي چرګ هم شته میان هم شته سبزي شته او ما چې زغله مې لګي بینډۍ او ساګ ورته د داړې خو پام کوه بینګۍ ماله راوړې بینګۍ خو دله ده دې په مړ دې کړمه هلکه چې چک ته خورې پهلوان هغه بالا نواره پرېږدم دې چې غټ شم سم غټ شوی صحیح ده خو چغې مه وهئ دا ستاسو کور نه دی زه لاړم خو دا نور ګاګ هم دغه کړی یاره دا کار زر راسم زه لاړشم راسم مړه ویښه مه کوه نو بد نشه ما ستا خرید د پروز به دې لا شوي خو بیا به سته نه شي خوړی که دې کېنه یا که دې کېنه بېانصافې چې ته هم دې معده سازه کړ چې خدای خبر چې ته څه شي چې څه شي دا کېنه ګوره د ګوتو په لاده راکړه مرۍ راله وچه کړه استاد د ساجتو خو کور به ناست دی وی که نه آی ښایي څه پخواني خلکو پښتانه خلکو په پلاره په مور به څومره درنه کاره کوي دا په ما شرمېږي دا په ما شرمېږي په موږ پسې مه حاجي وګوره د اوبه درکړې هغې درنه خېز وپې وکړو او اوبه یې درنه واخیستې پوهېږم ټول کار د عکس دی د دواړو د عکس کار دی ښه پوهېږم چې دا ما به اوس کله بیا وایم دې وایته چې خدای په دې غټه خېټه کې چینجي وکړي دا څه ټایم وکړو را باندې نیمې بجې شو روټۍ رانغه چېرته تللی سنډاله خور کې یو دا رانږدې یو څوک دی دا خو د شنو ډېر دی پکار دی تاسو خو به چې شپې نه به درته روټۍ پرتې دا خو یوازې ته دې فراګات دی یاره وروره خفه کېږم مه بلدا شرم دې خدای سره اوبه راوړه لرې که دا ښکته کېده لکه سوړی دې راته باره ولې ښکته کېدمه الله به فرض کړم کېږي راکه په دې جوړي شه راکه چې ګازه دې ډنډوي اخوا دې خو راکه سړي ته هم ګوره کولر سې واخیسته یاره خو زه به درته ویم چې ډېره وږې ښځی ته کېنه دا به زه ماښام له خورم د ماښام غم کوي وږې ده که نه نو ماښام له به زه ستا خورم تباه شي غلې کېنه سر یا په شرمونه دې وشرمو چې خدای خبر شه چې ته ته څنګه وږې وږې نه یم نو څوک هم ماښام له راباندې بیا دال خوري شرم دی سړي درته ګوري بله روټۍ وخورم سړي اخره چې ته خو مور شوي یارو کوم خوا دی دا پیسې به څوک ورکړي دم ته نه چا کتاب حکم کېنئ دادا غمونه ونه کې ښه ولې جګړه ونه کې زه پیسې ورکوم او راځم څونه ښه سړی مې دې کې هم تاسو ښه نه وایئ په غم ما نه لري داسې ونه وځي خو ما ته خو معلوم دی که نه الله ما دې 500,000 نوټ واخیستو نه چې دا څوکیدار یا ټولول په خپل وسره دی ما وګوره هغه دی ونه وځي تاسو پیسې بیا نشته نو نه ما څه شته پرې وایټل لږ بوتل وړه بس دی بوتلګانې نورې مه څښه اوبه وڅښه السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر اعلی او زبردست دی دا ویټر ستاسو والا ډېر اخلاقي انسان دی او زموږ بیل څو روپۍ 4,000 داسې کار وکړه دا هغه زما دانې یې ناسته بوډا هغه مې ورکړي او زما دې روله پیسې دې واله او زما څه کار دی د هغې دې واله صحیح ده دا په مخه دې دا خوند دې وکړه که نه یاره خوند دې وکړو زه هم د شینه د هوټل خو سمه خوښه تا نه وه یاره دا خلک داسې صفتونه کوي چې د شینه د هوټل ماته یې میانو الله د شینه د هوټل سره کوم چرګ پکې ملاوي یاره ډېره خوند دې وکړو ګورې دا وایه مشره بچې دا دې سپاره راوړله دا خو بیل دی ماما دا بیل د څه شي دی دا ته داسې کار وکړه کوی به دې دې کې زه یو ټلیفون کوم راځم ښه هلکه ګوره یوازې مې پرې نه دی ګوره بل هم راله دغه شلورک شو ګورې دا خدای دې یوازې کوم مه دا جینکې سره ناستې نه دي زه یو ټلیفون کوم
راځه بخا لږ لږ ګوره دا وخت کېږي د موږ ټیم هم دی ناوخته نه دي زر راځه ای بچې داسې پاره دی واله موږ سر سبق پیدا دی دا د څه شي بیل دی د بجلۍ بیل دی خوراک دي خوراک شي ولې موږ څه غواړو دا به موږ څه کاپیانې راغېستې دي اوس پاندر طرف زه خو پرې نه پوهېږم ته ورته وګوره چې څه دي که د بیل دی او بیل دی وایي د بجلۍ بیلونه موږ ته کړي دا راپسې بل بیل رالی هلا دا خو دا تاسو روپو خوراک مو کړی موږ دا ټولو څه کړي دي موږ ډېر مننو سلور درې نقدي واغستې او سلور درې روټۍ شوې زه د سره نه منم یا بشرا زه نه منم راځه د منیجر صاحب راوشه ولې ما باندې منیجر څه کوي زما ما زه جل کړی دی راځه تا خپل ور پرېږده ما پرېږده اورې خوش بیا به کوو نور اته به وځو دا څنګه دغه کار دی که نه راځه مړه دا اسان کارخونه نشي کولی خو ځه منیجر صاحب دا کس د ګین نور د دې هغه څلور درې نه په واسطه بیٹر را کسان کو دلو پورے ہو رسوا نظر وکړه انت به لګ لګ فرو لو خو زه نه باندې زبر ودای ما خو چې په ما باندې توخینځي نه زبر ولې به وینځي راځه دا څه به کار د زمون د چری کار کېږي له خو د لو خینځه ای بچیا په زندګۍ کې مې نه خینځل نه مې مو خینځل د خدای ته وره مې شرموا زمنګ پسې چې شاته راتلی اوس دا لوخ مینځه زم در ملاړ اوس هم نو ولې زه په یوازې دوه خینځه ما خپل دي